الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گرانو کتون کورونو خويندو قرآن کریم کی یو آیت ته او ډیر ناشنا آیت ته ډیر عجیبه او د انسان په جسم باندې ویښته ودرې چې کله پکې سوچ وکړي ډیر فایدهمن د نصیحتونو نه ډک آیت او د عبرتونو نه ډک آیت هغه دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. افرأیت ان متعناهم سنین ای پیغمبره کمنګ مزه ورکو دوی ته نعمتونه ورکو دوی ته پراخي ورکو دوی ته دوی پریدو سنین د کلونو لپاره مال ولم خډیر ورکو بچي ولم خډیر ورکو زمکه ولم خډيري ورکو روغ صحت ولم ورکو معمولی وخت لپاره نه سنین د کلونو لپاره چیزه دوی له دا ورسه ورکم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیراشي هغه څه چې د دوی سره وعده کړی شوی ده یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. یو انسان دی خپه مزو چرچو کې دی بچي هم خډیر دي زمکې هم خډیرې دي پټي هم خډیر دي عزت هم خډیر دی عمر هم خوږد دی روغ صحت دی. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیراشي په دوی باندې هغه څه چې دوی سره لوث شوی دی یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. ناشنا خبره ده ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون هغه څه بوله فایده ورنکي د سنه چې دوی مزي اغستې دي په دنیا کې. زما تا ته دا نصیحت ګران ورور او قدرمن خور تا ته مې دا نصیحت دی چې که تا سره په دنیا کې مال دی او بچي دي او جیداد دی او روغ صحت دی او اوږد ژوند دی دا تعالی په آخرت کې هېڅ فایده نه درکوي چې څو پورې دا هر څه د الله د دین دپاره نه استعمال کړي. په دې صرف مه خوشحالېږي چې زما زامن ډېر دي او مزې دي او په دې صرف مه خوشحالېږي چې زما مال ډېر دی او مه صرف په دې خوشحالېږي چې کوټه او پټۍ او ځمکه او دا هر څه ډېر دي بلکې خوشحالي د الله د دین دپاره پکار ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې دوی دې خوشحاله شي د الله په فضل او د الله فضل نه مراد دین اسلام قرآن ورحمته دا حدیثونه دا ایمان په دې دې خوشحاله شي. هو خیر مما یجمعون دا هر څه غوره دي د هغه سرو زرو نه د هغه سپینو زرو نه د هغه مالونو نه د هغه ځمکو نه د هغه جیدادونو نه د هغه پټو نه چې دا دنیادار خلک د ځان دپاره جمع کوي. خپل هم او غم او سوچ او فکر هغه مخې ته ساته آخرت د الله رضا جنت ګټل د پیغمبر تابعداري او جنت ته رسېده د صحابه کرامو په نقش قدم تله مال در الله درکړی د الله په دین کې ولګوه همدغه پاتې کېدونکی مال دی. زه تاسو ته یو ناشنا حدیث اورم ډېر فایدهمن حدیث دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر داسې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو ګډ حلال کړی شو هغه بیا په غریبانو باندې تقسیم کو نو په هغې کې یو پتون پاتې شو د دې ګډ یو پتون پاتې شو نور ټول تقسیم شو په غریبانو باندې. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس وکړو چې څه پکې پاتې دي وی ما ورته چې یا رسول الله ټول ختم شوی دی خو صرف پکې یو پتون پاتې دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې عایشې ټول پاتې دی خو یو پتون پکې نه دی پاتې. دا ډېر ناشنا حدیث دی. ټول پاتې دی خو یو پتون نه دی پاتې. کم چې الله دپاره لګېدلی هغه پاتې دی کم چې پاتې شوی دی په دنیا کې هغه نه دی پاتې. نو دا څه چې تاسو مال لګوئ د الله دپاره د الله د دین د خدمت دپاره دا ټول د الله سره جمع کېږي او په هغه ورځ به تا ته فایده میلاویږي او په هغه ورځ به درته اجر میلاویږي په کوم ورځ چې انسان ذرې مطابق عمل ته ضرورت لري نیک عمل ته نو خپل بچي خپل مال خپل ځمکه خپل جیداد خپل بدن خپل صحت خپل عمر دا هر څه د الله د دین دپاره ولګوئ الله پې راضي کوي او جنت پې وګټئ. الله سبحانه تعالی زموږ نه راضي شي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل آخرت ته ښایسته کولو لپاره کوشش او محنت وکړو. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله